د انسان 9 ارمانونه په قرآن شریف کې ذکر شوي دي. اول کاشکې خاورې وای، دویم کاشکې د آخرت لپاره مې یو څه کړي وای، دریم کاشکې اعمالنامه مې بیخي ترلاسه کړې نه وای، څلورم کاشکې پلانکی انسان مې د ملګرتوب لپاره نه وای خوښ کړی، پنځم کاشکې د الله جل جلاله او د رسول الله نافرماني مې نه وای کړی، شپږم کاشکې د رسول الله په لاره تللی وای، اووم کاشکې زه هم له هغوی سره وای او اوس به مې لویه کامیابي ترلاسه کړې وای، اتم کاشکې د خپل رب سره مې شریک نه وای نیولی، نهم کاشکې کومه لاره پیدا شي چې بیا دنیا ته لاړ شم او د خپل رب له نښانو انکار ونه کړم او په مؤمنانو کې حساب شم. دا هغه ارمانونه دي چې وروسته له مرګه نه پوره کیږي. الله تعالی دې موږ تاسې ټولو ته د نیکۍ هدایت وکړي، د ثواب په نیت یې له ملګرو سره شریک کړئ.